تیرې 2 لسیزې وړاندې امریکایي اشغالګرو په افغانستان د حقوق بشر د پلي کېدو تر نامه لاندې د خپلو شومو اهدافو د ترلاسه کولو په موخه په افغانستان حمله وکړه چې په زیاته کچه افغانان یې د ویر په ټغر کېنول. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي اشغالګرو نه ماشومان پرېښودل، نه ښځې او نه هم ځوانان. خدای بل کله د زول ورته وایي دلته یوه چوپه وه په مدرسه والي وه. په دغه کې بیا د موږ یو کلیوال وم چې زاهد نومېدلم. په دغه کې څه شپږ اووه نفره په دغه چوپه کې شهیدان شول په مدرسه کې. په دغه غوښې څه وې دا ویښته یې دا بیا په هغه کې وه په د سنځلو کې چې د ګیزه موږ ورغله داسې کې باندې وې او دغه غوښې په د ونو کې باندې وې. نو د جنګو د لاسه وینې دغه ساحه ډېره په عذاب وه. خصوصا ما د خپله کوره وینې 2-3 نفره د لاسه په د تیر انقلاب کې ورکړي دي چې په هغې کې وینې د غټې مرمۍ رغلي دي، په د کلي کې لګېدلي دي، د وړه ماشومان شهیدان کړي چې په هغې کې مې یو ورور وه، یو مې د کاکا زوی وه، یوه یې لور وه. اشغالګرو د ماتې وروسته له ورانیو، یتیمان او کونډو پرته نور څه پرې نه ښودل. دوی په ډېرو سیمو کې له هېوادوالو او نړیوالو پټ داسې ظلمونه ترسره کړل چې د سیمې د اوسیدونکو په زړونو کې تر اوسه هم هغه وحشت پاتې دی. میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د ظلمونو را برسېره کولو لپاره د ملي تلویزیون له لارې د اشغال د مستنداتو لړۍ پیلېدل تر څو د مظلومانو آه او د اشغالګرو ظلمونه خلکو ته ښکاره کړي زیات خوښ دي. موږ د ملي تلویزیون ډیره مننه کوو چې داسې د مظلومو افغانانو او د ولس د خلکو هغه خبرې او غږ ته نړیوالو پورې رسوي. موږ ډیره مننه کوو. زیاتې داسې سیمې شته دي چې هغه هلته څوک نه دي ورغلي، په واقعیت نه دي ورغلي، چې یې پوښتنه نه ده کړې او داسې ساحو ته، داسې کلیو قریو ته باید ورشي، د هغو پوښتنه وکړو. څومره ظلمونه شوي دي د په باره کې چې دی دا برنامه برابره کړې ده، دی نه ډېره مننه کوو. دی ډېر خوشحاله چې دا برنامه دی برابره کړې ده. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي غوښتنه کوي چې ټولو هغو ظلمونو او وحشتونو ته د انعکاس ورکړل شي چې د اشغالګرو له لوري په دغه ولایت کې ترسره شوي دي. پورته شو، فضا د ګرد او لوخړې ونیوله